سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي یو سیمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات معلم او مدرس دا باید په خپل شاګرد باندې شفقت او مهرباني ولري، نرم وي، مهربان وي، داسې مهربان وي لکه پلار چې په اولاد باندې مهربان وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ انما انا لكم بمنزله الوالد. زه وای د تاسو دپاره په منزله په مرتبه د والد او د پلار کې یم، زه به تاسو ته تعلیم درکوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او تعلیمات چې کله موږ مطالعه کوو نو بیا به موږ تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهرباني او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت بیا موږ ته معلوم وګرځي. لکه څنګه چې پلار دا خپل اولاد باندې مهربان وي، دا خپل اولاد باندې رحم دل وي، رحم په باندې کوي، همچنان په شاګرد باندې به هم استاد دغه رقم مهربان وي، دغه رقم شفقت به باندې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی څه فرمایي؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا حولك. وای دی الله تعالی پر رحمت او مهرباني سره مونږه الله تعالی وایي سي خپل رحمت او مهرباني سره مونږه د تاسو نرم وګرځاو. کچیرته مونږه د تا کچیرته ته فظا غلیظ القلب سخګوی وي، سخزړی وي، نو دا ټول صحابه کرام بلتانه تللیو ته به تنها پریښی وي. دا یو تعلیم ده په دې کې موږ تاسو ته چې باید رحیم مهربان اوسئ، داسې مهربان وګرځېږو لکه پلار چې د بچي باندې څنګه مهربان وي، د بچي دپاره چې څنګه درس خوښوو، د خپل اولاد دپاره چې څنګه درس خوښوو، همدغه رقم به خپل شاګرد ته همدغسې په شفقت او مهرباني باندې درس ورزده کوو، همدغه رقم شفقت او مهرباني به ورباندې کوو. همدارنګه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لس کال خدمت وکاو، لس کال خدمت، خو وای ما په دې لس کال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا وانه اورېدل چې دا کار تا ولې کړی ده یا دې دا ولې نه ده کړی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیرت دینه باید موږ زده کړو، دینه باید دا زده کړو چې څومره مهربان وو. نو شاګرد او طالب العلم دا د تا ته د درس لپاره راغلی، تا نه د شفقت طلب کوي، د مهرباني طلب کوي، نو ډېر زیات مهربانه به اوسېږي او ډېره زیاته مهرباني به ورباندې کوي. بقیه بن مخلد رحمه الله دا د اندلس نه راغی، عراق ته راغی، د احادیثو د زده کړې لپاره له اندلس نه سفر کوي، عراق ته راځي. هلته د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه احادیث زده کوي. کله چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله کور ته رارسېږي، دروازه ټکوي، په دې وخت کې امام احمد بن حنبل باندې بندیز لګېدلی دی. خلیفه د وخت کوم چې و هلته چې ته به نور چاته درس و تدریس نه ورکوې، نو چې کله مې وایي دروازه ور وټکوله
امام احمد ابن حنبل رحمه الله را اوت وای ما ورته ویل چې زه له اندلس نه د احادیثو د اوریدلو لپاره راغلی ته به ما ته احادیث راکوې او زه طالب العلم یم وای هغه راته ویل چې ما باندې خو خلیفه د وخت بندیز لګولی ده چې ته به نور چاته درس و تدریس نه ورکوې احادیث به چاته نه اوروي وای ده ورته ویل چې زه خو مسافر راغلی یم او زه دلته ما څوک نه پیژني په دې ښار کې نو زه به د یو سوالګر په حیث باندې روزانه تا ته راځم د کور دروازه به ټکوم یو حدیث به ما ته را زده کوې او زه به بیا درله ځم حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله هغوی هم د علم او د دین او د احادیثو شوقیانو نو ورته ویل چې بس دا راز به ما او تا په منځ کې څوک به نه خبروي راځه روزانه به ورته راته تقریبا 300 احادیث دغه رقم یاد کړل په همدغه سلسله باندې چې روزانه به ورته راته دروازه به یې ټکوله او هغه به حدیث ورښودل دی به بېرته تګ یو سوالګر په حیث باندې په هغه وخت خلیفه چې کله مړ سو نو بیا امام احمد بن حنبل بیا وایي درسونه شروع کړل کله چې درسونه شروع کړل نو دا شاګرد به یې وایي ډېر ځان ته نږدې کېناو ډېره مهرباني به یې باندې کوله وایي شاګردانو ته به ویل چې دې ته شاګرد وایي چې په هغه سخت وخت کې چې ما باندې بندیز لګېدلی هم و ده له مانه علم زده که او احادیث د رسول الله زده کوله بیا به یې وایي ډېره زیاته مهرباني او شفقت پرې باندې کوو نو استاد باید دا مهربانه وي او همدارنګه دا شفیق مهربانه وي په خپلو شاګردانو باندې تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما